बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। दې چې پوری تاسو ته پرون ما په مسلې تقلید باندې داوا جواب داوا او مزید تفصيلات ذکر لله. مقدمه مې ډېر په تفصیل سره ویل ان شاء الله العزیز پوه شوي به تکرار به هم کړوي. ادینه پس راځو دلایل سلسله چون کې ما پرون ویلو چې ورځ مختصر دي ټیم مختصر دي نو په اختصار سره وایو غټي خبرې کوو وړې به پرېږدو ان شاء الله. نو دلته مختصرا سو دلایل ذکر کوو بیا به مخکې ځو ان شاء الله. دلیل نمبر 1 یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله او اطیعوا الرسول او اطاعت کوئ د رسول اولی الامر منکم او اطاعت کوئ د مجتهدین استاسونه د فقها استاسونه. فإن تنازعتم پس کې اختلاف راشي تاسو فی شیء په یوسس کې فردوا پس واپس کې غیر الی الله والرسول الله او رسول ته. دې آیات کې تاسو وګورئ اطیعوا صيغه د امر ده استدلال وایو خان. دې آیات کې تاسو وګورئ اطیعوا صيغه د امر ده او امر راضی د وجوب د پاره کله چې د خلاف قرینه موجوده نه وي. دلته په آیات کې د خلاف قرینه نشته ده نو دینه معلومه شو چې تقلید واجب ده. مونږ پرون ویلو تقلید اطاعت اتباع دا مترادف الفاظ دي معنی یو ده. استدلال ته به وګورئ آیات کې اطیعوا صيغه د امر راغلی ده او امر راضی د وجوب د پاره کله چې د خلاف قرینه موجوده نه وي. دلته د خلاف قرینه نشته ده نو دینه معلومه شو چې تقلید زمونږ داوم دغه چې تقلید واجب ده. یو خبره د استدلال شو. دویم په دې آیات کې د اولی الامر نسوک مراد دي. نو جواب دا غیدار د اولی الامر نه فقها مجتهدین مراد دي. سوک ته مراد دي سوک مراد شو په دې په دلیل سي نو تاسو د بلی صفحه 33 صفحه تراشی مختصر کو. اول نمبر قرآن نه بس ومکر کورما اول نمبر قرآن مجید بازی د بازی تفسیر کوي. تاسو صفحه نمبر 33 باندې یو صفحه خو وګورئ. و اذا جاءهم او کل راشد یوتا امر من الامن یو امر د امن متعلق یا د یری متعلق ازاو بین دی خره غیلرا ولو ردوا الى الرسول کدی واپس کړي وي د خبر لر رسول تو الى اول الامر منهم دی ځکه وګورئ و الى اول الامر یې واپس کړي وي د خبر اول الامر تر دیونه د دی اول الامر تفسیر کوي. وس دا سوق دی لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو خامخا معلوم کړي به هغه کسانو چې استنباط کوون کړي د دیونه. تاسو ګورئ مات د اول الامر تفسیر په دې آیات کې پس سره کوي لعلمه الذين يستنبطون الکه د اول الامر سوق دی و الى اول الامر هغه سوق دی لعلمه الذين يستنبطون دا خلک دي چې په استنباط قادر دي. استنباط معنی اجتهاد چې د نصوصونو پټ احکامات راوستي شي. نو قرآن تفسیر د اول الامر وکړو چې هغه څوک دي وایي کنه څوک دي په دې پوه شوي. قرآن تفسیر د اول الامر 50 سره وکړو. مستنبطین څوک دي دا یو دلیل شو. دویم مخکې وګورئ دویم دلیل بدقه دوه کرخه مخکې امام حاکم په مستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 225 کې لیکلي دي روایت د جابر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي د دین مراد فقها مجتهدین اولی الفقه والخير دین څوک مراد دي. دریم دلیل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. دې فرمایي اهل الفقه والدین د دین څوک مراد دي فقها مجتهدین او مخکې لکه فاوجب الله طاعتهم الله د دې اطاعت واجب کړی دی. الله د دې اطاعت مستدرک جلد 225 امام مجاهد عطا حسن بصری ابو العالیہ دا ټول فرمایي دي مراد مجتهدین فقها دي. ابن کثیر جلد 679 اتم نمبر احکام القرآن کی امام ابوبکر جساس رازی جلد 211 کې لیکي فثبتن خطاب للعلماء او علامه الوسره المانی کې لیکلي معلم التنزیل هم لیکلي لسم
تفسیری کبیر جلد 4 صفحه 113 کې دي هغه پوره تفصیلی کلام کې اخره کې وایي انه لا نزا په دې خبره کې څه اختلاف نشته ان جماعت من الصحابه والتابعین چې بشک جماعت د صحابه او تابعین حمل کړه د هغه قول اول الامر منکم علی العلماء قول د اول الامر په علماء باندې چې دینه مراد فقها مجتهدین دي تفسیری کبیر جلد 2 صفحه 113 او تفسیر د صحابي در مسند تفسیر یعنی مرفوع تفسیر درجه لري تفسیر الصحابي مسند جلد 1 د مستدرک صفحه نمبر 258 معرفت علوم الحديث صفحه 20 تدریب الراوی جلد 2 صفحه 25 حدیث پورې دوه خبرې تاسو به یاد کړې وي اوله خبره استدلال دویمه خبره د اول الامر نه مراد ٹھیک شو اعتراض جواب به ویم درېمه یو ضمن بلم یاد کړئ د آیات دلان دي تفسیر کبیر کې امام رازی لیکلي سلو رسول ته ثابت شو اطیع الله نه کتاب الله مراد ده اطیع الرسول نه سنت رسول وللامر نه اجماع د امت او فإن تنازعتم في شيء نه قياس شرعي ٹھیک شو تیسل دویمه سلسله ترازو په دې باندې اعتراضات جوابات مشهور غټ غټ اعتراضات به تر واخلو ول اعتراض داده لاندې لیکلم دي په سیف المناظر کې تفصیل سره د ماته ګورئ تاسو اول اعتراض دار ویرا د اول الامر نخو دا بر مخ کې ګوزه خیر وای دا اول الامر خو جمع ده او تاسو ثابتوي تقلیدي شخصي اول الامر صدا تاسو ثابتوي شخصي هغه مخ کې تاسو جواب لیکل دی آسان جواب دی مونږ دیو ته وای اول خو تاسو مطلق تقلید بنئ چې هغه منې را سره د سخت وکي خبره حل شو دا چا ویل دي سلور بوتانو ته سجده لګول خو توحید دی او یو ته لګول شرک دی او کمقله سړی کار دی که شرک دی یو غي سلور هغه په طریقې اولاد سره دی دویم جواب داده تاسو اصول کې ویل دي چې کله نسبت د جمع ته وشي نو تقسیمه په وحادو باندې کی نسبت د جمع چې کله نو تقسیمه لکه تاسو وایي فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا جمع وجوهكم نو د جمع نسبت چاته شوی نو تاسو په مونږ کې یو خپل مخینځي کې ټول وغینځي ها نسبت د جمع او شو جمع ته تقسیمه بچاو شو احاد باندې دویم مثال واخلئ فقطوا حرسكم ان شئتم نسبت د جمع ته تقسیمه سره خپل پټی تر تک مراد ده نو دا خو قاعده دلته نسبت د جمع شوی د جمع ته نو تقلیدي شخصي ورنه ثابت شو ٹھیک شو درته لیکلی دی ته دویم اعتراض داده و يرد اول الامر نه بادشاہان مراد امام حنیفه رحم الله خو بادشاہ نه شافعی سے مالک احمد رحم الله خو بادشاہان نه ورته جواب داده مونږ په دې باب کې نصوص ترته پیشله قران هم پیش کو احادیث هم پیشله اجماع د امت هم پیش کو مفسرین په لحاظ عقل پس مزه دویم جواب داده چې بادشاہان ته مراد سينو بادشاہان د دین مراد دي دا بن کا مناسب خان بادشاہان د دین مراد دي د دنیا او د دین بادشاہان څوک دي فقها دي څوک دي فقهای کرام دي دریم نمبر دا سوال وسواری دي کله چې سیاست د بيدین خلکو لاس تلاړو اول دور کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی بادشاہ مو خلیفہ وقت مو مجتهد مو دغه سي عمر دغه سي عثمان دغه سي علي رضی الله عنه اجمعين نو که سوال اعتراض کې به قرآن د نزول دور تلاړ شه د ورته مرز ٹھیک شو نو اعتراض به زیاده او کدی بادشاہانو تم خبره شنو دی په مسایلو کې چاته رجوع کوي علما چاته رجوع کوي مجتهدین ته رجوع به امام مالک دغه مجتهدین ته شو بللار خو نشته دریم اعتراض دا کوي آیات تاسو وایي یا ایو الذین آمنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول ویرا د لفظ د الله د اطاعت سره اطیعوا راوړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راوړل د اولی الامر مجتهدین سره نه راوړل دا ولی نور ته بس د الله قران دی کنه موږ په ایمان راوړو غیر مقلد خو نه وي چې د ولی کړي د ولی نه دي سو که الله له مشورې ورکړي بس امننا وسلمنا مړه دویم جواب داده چې چونکه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت مقصود او د مجتهد اطاعت مقصود به ذات نه ده
هغه ذریعه د الله او د رسول الله اطاعت په اجتهادي مسایلو کې دی وجنه په واو عاطفه سره راوړو مستقل ذکر نه کو سلورم اعتراض کوي ویره صيغه خو یو راغلی ده یا ای الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا عتب د باغی حکم یو ده نو یره مناسب تاسو وای د الله او د رسول الله سم اطاعت فرض ده او د امام اطاعت واجب ده یا درې وړو ته فرض وای یا درې وړو ته واجب وای دا سوال مانه طالب کړو چرته شیخ امین الله او مفتی مجيب الرحمن سم مناظره اوریدلی و ما ته دا سوال شوی جواب نه ده شو مناظره کې هرڅه جواب نه کی سړي خیال کله لرن شي ټیم ملاو نشي بیا طالب ته ما جواب وکړو کلمه کی خبره به ما ته په خوشحالي کې 1500 روپۍ زلوټ راولېګو نو ما ورته ویلا تاسو له دلالت ویلې ده دلالت څلور اقسام قطعی ثبوت قطعی دلالت ظنی ثبوت ظنی دلالت قطعی ثبوت ظنی دلالت ظنی ثبوت قطعی نو چې قطعی ثبوت ظنی قطعی ثبوت قطعی دلالت وی ثبوت هم قطعی ده دلالت هم قطعی ده به پرزیت پیدا کوي څه پیدا کوي منکر ته به کافر وي او چې قطعی ثبوت ظنی دلالت وی نو دا بیا به وجوب پیدا کوي منکر ته گمراه وي کافر نو اطیع الله او اطیع الرسول قطعی ثبوت هم دي قرآن آیتونه دي او دلالت هم قطعی دي او اولی الامر قطعی ثبوت ده د قرآن آیات ده او ظنی دلالت ده څه ده څه ده ګوره د بهر نمون قرینه را نه وړي چې د اولی الامر نه څوک مراد دي ادي وجه ناغه څه شو واجب شو څه شو اوس کې هغه قطعی ثبوت وې قطعی دلالت وې خو بیا خو دې ته مون کافر ویل گمراه خو مرتنه ویل په دې پوه شوي پنځم اعتراض بیا کوي ویرا وای تاسو په دې آیات کې وایي دلته خو لفظ د اطاعت راغلی دی تقلید خو نشته نو دا مون پرون خبره سبا کړې و چې دا ټول الفاظ مترادفه دي معنی یو ده مفهوم یو دی بل اعتراض دا کوي وای آیات پوره وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء تاسو اطاعت کوئ د الله د رسول فقهاء مجتهدینو او که اختلاف راغی تاسو په یو څه کې فردوا الی الله والرسول به امامان مو منی به قرآن حدیث ته رجوع کوي مسله کې د امامانو اختلاف راغی به چرته لاړ شي قرآن حدیث به فقه مو منی نو آسان جواب ودا ده تاسو مولیان یې ټول دا فإن تنازعتم فارزیر تعقیب مال وصل لپاره سره پاره د عربیت قانون د اصول دي یعنی دا خطاب دی اولی الامر ته ټولو ته دلیل په سره ځکه چې فارزیر سره پاره ٹھیک شو او دوی مې دا خو آسان خبره ده مړه دا رد کول در څه کار خو نه دی تاسو مولیان یې تاسو کې رسوک پاسیږي وس ضرورت یو مسله एकदम پدې کې سلور مذاهب د امامانو اقوال ذکر کی بیری دا وی دلایل ذکر کی به د قرآن سنت ترد کی وجه ترجیح دي ذکر کی د نور د مرجوحیت وجوهات ته ماته ذکر کی پاتې سیږي اوس غیر مقلد خپل مولا پاسو نو چې ستا مولا هم نشي کول عوام به څنګه کوي نو دا عوامو کار شو قرآن حلو به جوړه دا خطاب چاته ده مجتهدین ته دلته هم ګوره یو دوه حوالې په نقل کړي 37 صفحه باندې دا دویم کې لاندې وګوره احکام القرآن جلد 221 کې دي فامر اولي الامر برد المتنازع فيه الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم امر کړه د اولي الامر ته په واپس کولو د اختلافي مسایلو کتاب د الله او سنت د نبی عليه السلام ته اذا كانت العامه ومن ليس من اهل ليست هذه منزله ځکه چې عام خلک دا غوي دا کار نه دی لانهم لا يعرفون ځکه چې دیونه پیژنې کیفیت درد شې دی بس بیا الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فثبت انه خطاب للعلماء درې مرته راولې و مې کنه وې درو دلته غریب له مثلا ورزینه به قران سنت ترد سکی نو چې کله بدین پویږي به طاقت ادا کار والا کې خو غر کې او تبا کې نور سکی
مناسب ده صفات غلطی بدی کې ول راک په دې دلیل ورسېدی مخکې دویم دلیل تلل شي 40 صفحه وقالو او وی بدیو کله چې د قبرونو راپورته شي لو كنا نسمع کاش کوم تقلید کړي وي ترجمه ته ګورې ښا پورا وقالو او وی بدیو لو كنا نسمع کاش کوم تقلید کړي وي او ناقلو یا مجتهدین وي دا معنا نه کوي چې موږ اجتهاد کړي وي ښا ځکه چې مجتهد نه اجتهاد کوي خو به جهنمی کیږي او ناقلو یا اجتهاد کړي او یا مجتهدین وي ما كنا في اصحاب السعير ننبئهم په جهنميانو کې وقالو او وی بدیو لو كنا نسمع کاش کوم تقلید کړي وي او ناقلو یا مجتهدین وي ما كنا في اصحاب السعير ننبئهم په جهنميانو کې استدلال دی آیات کې غیر مجتهد د پاره پتر کی تقلید باندې وعید د جهنم راغله ده او وعید د جهنم د پتر د وجوب راځي نو دینه معلومه شو چې تقلید واجب دی او د غیر مجتهد د پاره تر کی تقلید گمراهی ده دشته لیکل تاسو سره بر لیکل شته ده زیوزی تلاړ مناسب دالته محتوی مو د جنکو مدرسه غیر مقلدو د پاسې دو سوال وکړو غیر مقلدانه طریقې سره په قبر کې به تقلید ته پوس کیږي نو دیو د هر شي قبر ته حیات النبی ته پوس کیږي قبر کې چې کوم پنځبري غیر مقلد بوې پکې کنه بس اګن به دې طریقې سره اوس قبر کې به ته پوس کیږي نو دې کې نه سوبه ما خلکو دې قبر کې به زکات باره کې ته پوس کیږي ویل نه ختم نبوت باره کې به کیږي نه نو به دا ټول پسې ور ولا صرف ته تقلید پسې راوغست ختم نبوت هم پرې د قادیانه شوی قبر کې ته پوس نه کیږي یو مسله ر ایمانیات هم نه کی الته مختصر درې سوالات کی بیا ما ورته ته قبر کې حشر کې به کیږي ان شاء الله ما ورته غرست حدیث هم د قبر والا د حشر والا مرتدا و ما غیر مقلد بسر نشي سندي حشر میدان ته روان یو جاړي وقالو لو كنا نسمع ناقل ما كنا او دا دی غریبانو حال وي او دا تفسیر مونږ نه کوو مناسب غیر مقلد دا پوره تفصیل کټ کې صرف آیات راوالي وي دی تحریف وکړو نیم راوالي نیم کټ کې مونږ بدرته حواله جات د مفسرین وایو که رضان نم کوو خو تفسیر به راي که رضان نم نه کوو د مفسر حواله وي نو به په مونږ الزام ملګوا دی باب کې د نسمعونه مراد تقلید څوک اخلي او د ناقلونه مراد اجتهاد چا غسته دوه حواله په یاد وساتي شاه عبد العزيز رحمه الله نو اوریدل دی زمون سند دی حدیثو غیر مقلد سند کیم دی د قران تفسیر په جمعي جبه کې ترجمه کوونکې شاه ولی الله رحم الله او تفسیر لیکونکې دیو شاه عبد العزيز رحم الله علماء یې کده تفسیر عزیزی پورا کړی و نو په جمعي جبه کې به قران د تفسیر قرضه ادا کړی و او لیکیم خپل و خلک بخپل عمل د قیامت پر ورځ الله ته وړي زبر خپل تفسیر الله مخې ته وړم چې زما عمل داده په دې کې د سلی کې ګورې ورته 41 صفحه باندې وبعض از مفسرین نسمع و ربر تقلید و ناقل و ربر تحقیق حمل نمودان بعضی مفسرین نسمع په تقلید باندې او ناقل په تحقیق باندې حمل کړي دي چې د قدولاري د نجات دي تفسیر عزیزی پار نمبر 29 صفحه نمبر 13 ویره دا خو بعضی مفسرین دي نو دا بعضیم کم از کم جمع خوده کنه ته یو مفسر وخی چې هغه دینه مراد دا نه دی ځه او کله چې په هر یو تفسیر کې تزي چې اتفاق د مفسرینو به راوړي خو به ور قرآن دی وایي تفسیر را نه وړي دویم شیخ عبدالله محدث دہلوی لیکي انسان کی پلا کے دو ہی طریقے اول اور آسانی کی کسی ناسی اور ہادی کے بعد سن کر مان لی یہ تقلید کا مرتبہ ہے اس لیے اس کو مقدم کیا دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور و تدبر کرے یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو تو اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے چې نه مجتهدی نه تقلید کې غیر مقلد وي نو د بربادی کې څه شک نشته حقانی جلد 7 صفحه 179
169 تانوی بابام लिखी इससे मुराद तकलीद और इज्तिहाद है दावत अब्दियत दूसरा आवाज़ तरीक़ निजात 45 دریم بخاری شریف کې وګړه حدیث ده کله چې منافق نه سوال کیږي نو دی وی ها لا ادري ما ته پته نشته پرشتي وਹੀ ورته وی لا دریت ولا تلیت نو مجتهد وی نه تقلید کو حاشیه نمبر 8 کې علامه سہارنپوری سے لیکي الا علمت بنفسك بالاستدلال نه په خپل اجتهاد کول شو ولت تبات العلماء بالتقلید فيما يقولون نه د علماء تقلید کو بخاری جلد 1 باب المیت یسمع خفق النعال ابو داود وغیرہ کتابونو کې دي په دې ورسېدې مناسب دا دویم که سواز نه را لې چې ما سره لګیاوي ها دویم که سواز نه را لې سلوی ولې خواط ور سره کې اسماعیل مناسب تلته کې نه کیمرې خواط ماته مسلسل ګران وي مړې مخوګ ده به الته نوټ سواله کې نه کیمرې سره خپ چغه وایي خبره دلته څنګه وای نو مایک نه بغیر نه کی نو دا پلور سپیکر نه رالی زما आवाज 3 وتبع سبیل من اناب الیم تقلید کوا تابعداری کوا سبیل من د مذهب دغه چا اناب الی زما طرف ته رجوع کوي دی کی وتبع صيغه د امر استدلال وتبع صيغه د امر راغلی ده او امر راضی د وجوب د پاره کله چې د خلاف قرینه موجوده نه زمونږم داوا چې تقلید واجب دی نو دینه معلومه شو چې تقلید واجب دی سبیل په معنا د مذهب سره راضی الله رتلو او امام ابو حنیفه رحم الله شافعی مالک احمد رحم الله منیبین الی الله دا وی په منیبین الی الله کې دوه کې څه شک او شبهه نشته دینه معلومه شو زوای دا غو استدلال ما هو لاندې بس وای نو دا خو ما وایو پلار ته دې کوم جوړه خو د لاندې بس وای کنه اسمان وای دی و یار تاسو ر اتباع ترجمه په تقلید سره وکړه نو موږ وایو دا خو موږ مخکې پرونه ویل چې اتباع او تقلید یو سیستم حتی چې دیوم د تقلید رد کوي به ول اتباعتون ولا تتبعوا من دون اولیاء وغیرہ وغیرہ نو البته یو چې کله موږ ثابتو به جدا شي مونږ یو غنو مونږ پیش کول شو تاسو یو نه غنئ تاسو پیش خبره اعتراض کوي ویرا مونږ تر امام منیفر مولا نوم قران حدیث کې وخه ما په یو ځکه بیان کو ډیر مخ کې یو غیر مقلد پاسې دو ما ته امام منیفر مولا نوم قران کې شته چې امام صاحب تقلید کوي حدیث کې نوم خولې شمارتل کې نه خیم درته کې ناستو مورتل پیمانه به یو ساتي شعیب علی السلام د قوم کار باندې کې ول سیده مورتل مسبقین منځ چا پسې وکول د امام صاحب پسې مورتل دلیل ول ورکعوا مر راکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره مورتل امام صاحب نوم په کې وخایه کنه غلې شو نو مورتل کې دا ست دلیل جوړي به وتبي سبیل من انا به زما طرف نه دلیل والا که خامخا نوم غواړي اول ته نوم مخایبه به زوخه پنځه امامانو په دې ورځې مونږ کې پنځه امامانو نومونه بخي ورنه مشرک بګرځي اوس دا ښکاره خبره ده قران د جمع حکم کړی دی اوس د جمع په شرایطو چې څوک پوروي دا به مونږ ته مشاهده راخی هغه پسې به مونږ کو دغه سي قران د صاحب مذهب د تقلید حکم کړی دی څوک چې په شرایطو د امامت پورې هغه مشاهده راخی هغه پسې به مونږ کو یو بل لک راغی وای زموږ د جماعت امام دی هغه ماته وایي چې ستاله د امام منیفر مور نوم درځي ما چې نو ورسې به تقلید سلک نو مورته لیکم مولا په سیمونس کې در مور نوم درځي ولنا نو مورته د به سلامونس کې به نه دا د غریبانو ورکه عقلي سوالات دي سلورم دلیل فاسالوا اهل الذکر سوال کوي تقلید کوي د مجتهدین ان کنتم لا تعلمون که تاسو مجتهدین نه فاسالو تقلید کوي اهل الذکر د مجتهدین ان کنتم لا تعلمون که تاسو مجتهدین نه استدلال دل تفصلوا صيغه د امر راغلی د امر راضی د وجوب د پاره کله چې د خلاف قرینه موجوده نه وي
نو دینم معلومه شوه چې د امیر لپاره د مجتهد تقلید واجب دی د امیر لپاره د مجتهد تقلید واجب او د استدلال د دین د ټولو کړه د خو حواله جات تو ګوري 43 صفحه دا وای حواله جات نمبر 1 امام غازی رحمه الله اس آیت پر لمبی عبارت نقل کرके देखे तफसीर कबीर जिल्द 7 صفحہ 211 नंबर 2 इसी तरह अल्लामा आलूसी रहमह अल्लाह इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं रूहुल मानी जिल्द 8 صفحہ 147 صفحہ 148 معیار حق غیر مقلد دی غم دی تقلید ثابت کړی دی اقامت الميزان صفحہ 169 دام غیر مقلد دی دام دی صفحہ 209 اعلام الموقعین جلد 1 صفحہ 419 کې استدلال کړی ضابطہ نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں کہ اعتبار عمومی لفظ کا ہوتا ہے خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا چنانچہ یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے جیسے دیکھو مشرکین مکہ ګورئ حواله وای حواله جات لاندې لیکلي دي ضابطې د پر چې اعتبار عموم لفظ لري خصوص د واقع لره اعتبار عموم د لفظ لري خصوص د واقع لره نیل الاوتار جلد 2 صفحہ 149 قاضی شوکانی کتاب الام امام شافعی رحمہ اللہ جلد 5 صفحہ 241 بدائع الفوائد ابن قیم جلد 3 صفحہ 16 تفسیر اتقان جلد 1 صفحہ 74 اس آیت پر اعتراضات اور اس کے جوابات ګوره دا ضابطم څه کوي اعتراض جواب دی ویره دا کتاب دا آیات خدا اهل مکه اهل کتاب مبارک نازل شوی تاسو تقلید څنګه ثابتوي چا مبارک نازل له نو مخکې ثابتو ول چې اعتبار سره روي وای کنا خصوص د واقع لره دا خو حل شو دا تاسو تفسیر کې ویلي نمبر 2 اعتراض یره وی سوال کول تقلید دی او جی وی که سوال کول تقلید شي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل نه تاسو وک نبی خو نبی له څنګه بنی اسرائیل مقلد شو نعوذ بالله نو مو جواب دار سوال په دوه قسمه دی سوال یو سوال دی د اتمام حجت د پاره په وخت سره د پوي دا تقلید نه دی یو سوال دی د اتمام حجت د پاره سره د پوي ما ته خپته د دویم تولید ته دا کار نه کې ما دا نو ویلی تا نو د اتمام حجت د پاره سره پاره دویم سوال دی په اجتهادي مسایلو کې په وخت د لا علمي کې د مجتهد نه دویم سوال دی په اجتهادي مسایلو کې د مجتهد نه په وخت دا دویم ته تقلید ویل کی سل بنی اسرائیل کې چې کوم سوال دی هغه کې اولنې قسم مراد دغه تقلید نه دی دلته آیات کې چې کوم مراد دی هغه اجتهادي مسایلو کې په وخت د لا علمي کې مراد دی دینه د پوسو کوي تاسو دا ویل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجتهد نه و بنی اسرائیل مجتهدین او دا مسله اجتهادي و ته پوسه دي کړه کنه شی ویل بیا سي ګن ما پاره وای ٹھیک شو دا سوال هم په دې پوه شوي کنه درې مې تر توجه وير د آیات پوره ورته وایو فصلوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون ختم شو په دې وای نه مخکې مو آیا بالبينات والزبر سوال کوي خو بدلایل سره به دلیل سوالات ما کوي تحقیق کوي نو مونږ وایو اول خدا رچ ہدایت په ولسم فارق کې راغله دلته بالبينات والزبر نشته چلو زمونږ استدلال لا غیات نشو خبره ختم دویم جواب ده د بالبينات والزبر تعلق د فسالو سره نه دی د ما ارسلنا سره دی مونږ چې څومره انبیا لېږل دلایل مرته ورکول معجزات هم ورکول ٹھیک شو هغه سر سندای مړه غږ نه کوي خله خله کولا وای ظالم د بالبينات والزبر تعلق چا سره شو نیمه پیاله ته رکن ها وما ارسلنا سره شو او دریم جواب دا دی لکه دریم جواب دا دی مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق دا کتابونه چوت کا صحابه کرام د صحابهونه تابعین د صحابهونه د مسائل ته پوښتنه کوي دي ان شاء الله را بشتا است مخي بازي نه سائل د دلیل مطالبه کوي نه مجتهد مجيب صحابي ورته په دلیل وای نو مونږ وایو د قران د دې آیات مخالفت کوونکې به نعوذ بالله صحابه کرام شو مجبوغي صفات لګوي په مونږ نه لګوي سلورم جواب ده ستاسو دا اعتراض د حدیث نم خلاف دی حدیث کې راځي من افتا یا من افتی بغیر علم کان اسمه علی من نګور دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې باغ ټوله ګناه وراسي سائل ولې نه وراسي
چې دا تحقیق ولې نه کوو نو ستاسو د اعتراض د هغه حدیث نم خلاف شو په څلور جواباتو پوه شوي ها څلورم سوال دا دی ویره ان کنتم فصلوا ولا ذکر ان کنتم لا تعلمون نو تاسو غمولیان تاسو یې ولې کوئ دا خو ان کنتم لا تعلمون شرط ورسره شته کړ ان کنتم لا نو تاسو تعلمون کې لا تعلمون کې نه داخل زه ورته شکر چې مونږ خو دې ومنلو مناسب دلته د عالم نه فرد کامل مراد دی څه مراد دی او فرد کامل د عالم څوک دی مجتهد دی نو موږ یقینا مجتهدین نه یو فرد کامل څوک شو نو د اجتهاد صلاحیت ممکن نشته محتاج شو چاته پنځم سوال کوي ویرا ستاسو عوامو ته چې مسله پیښ شي نو ستاسو همې چې دی مجتهد ته ځي که خپل ملا ته راځي سوال کول تقلید شو اوس د مفتي اکبر علي صاحب مقتدي ته چې مسله پیښ شو امام حنیفه قبر له نه ځي دله راځي نو موږ وایو دلته دوه خبرې دي که مفتي اکبر علي صاحب ویلي چې زه مجتهد یم د قرآن سنت نه استنباط کوم او بیا مسله ورخی خو یقینا دا مفتي اکبر علي صاحب مقلد شو خو که مفتي اکبر علي صاحب دا دعوه نه کړي چې زه د ځان نه استدلال کوم نو بیا ستاسو اعتراض بې ځای دی دی به مسله وروخی که نه ورځي کتاب به وګوري دا مسله دې چا نه اخلي د امام حنیفه رحمه الله د فقه نه نو د دې حیثیت پکې صرف د ناقل شو د څه شو سوال له چا نه شو امام حنیفه رحمه الله نه شو خبره ختمه شو په دې په مقابله کې چې غیر مقلد امام ته راشي نو دا هغه مقلد شو ځکه چې هغه وایي زه خپله مجتهد یم هغه ځان له ډوزمار وي اگر چې دروغ وایي او زمونږ امام ته چې راشي په دې سره د هغې مقلد نه ګرځي ځکه دا خو ناقل شو که نه یار بیا وایي نو سوال خو ژوندي نه کېږي د مړ نه کېږي امام صاحب رحمه الله دنیا نه تله سوال څنګه کوي نو ورته علم یې ژوندی دی دغه کتابونه نه راځو که نه د ژوندي مولیان هغې له راځي نقل دې کوي ټیک شوه شپږم اعتراض دا کوي د شپږم خو وشو دا پې اهم اعتراضاتو مخکې راځي مخکې به حدیثو ته راشو مناسب دا دوه پرېږدو ښه صفحه نمبر 46 دلیل نمبر 1 زمونږ طرز د مناظرینو دی نو موږ مرفوع موقوف هغه ترتیب نه وي مناسب موږ ګورو الاهم په لهم په بنیاد راوړو دا چې تقلید مناظره و زمونږ دا یو دلیل مونږ پیش کو یقین نو کړ دی غیر مقلد نه خولې ویدلې وې دی سب پنځه پیری خو کتاب واغسته مناظره وګورئ تاسو دغسې به یې وکتو ته بیا به دا وکړو دا بخاري بیا به یې ورکه مونږ به بیا ورکوم وردلته بیا وګوره بیا به فتح الباري واغسته بیا هغه روایت چې نقل کړي بس اخره کې چې غریب سره نور څه پاتې نه شو نو دا خو فتح الباري د کنه بخاري نه د نو ورته خو دغه کوم حدیث دی کنه سلال لپاره تایید د پاره بل حدیث غینم نقل کو واقعي دا توجه کوي په کتاب کې وایو مکه مکرمه والا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تقلیدی شخصي کو او مدینه منوره والا د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ تقلیدی شخصي کو مدینه منوره والا حج تراغلی خپل امام ورسره نو دیو ته مسله پیښ شو راله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تر مسلې ته پوښتنه وکړه مسله دی ول ورتله خو اطمینان د پاره رااله ابن عباس نو ورته مسله ویله چون کې دیو د مذهب خلاف د دیو د امام مذهب دغه نو دی ورته لا ناخذ بقولك ونذو قول زید موږ دغه مذهب مقابله کې ستا مذهب نه منو ابن عباس رضی الله عنه ورته په خپل قول دوه حدیث ویله دی ورته بیا مې الله نو تابع کې ابن عباس وانت تخالف زید دلته زمونږ د امام د مذهب خلاف کې اگر چې ته حدیث ویل خو منو نه در سره دا چا ویل صحابه چا او دین تقلید بل غټ ثبوت کې دی ها دا خلاصه شوله د بخاری او د فتح الباری ګورئ ان کرامتم روایت در کرامنم ان اهل المدینه چې بشک مدینی والا سالو ابن عباس تاسو کې ابن عباس عن امرات طافت په ورده غزنه کې طواف کړی ته محاذت به حایز شوی قال لهم تنفر والواپس ابن عباس ورته وسو ویلا والواپس قالو دی ویلا لا ناخذ بقولك من عمل نکو په مذهب ستا په قول ستا په رای ستا وندو قول زید چې پرېږدو قول زید او نه پرېږدو قول زید وندو قول زید عتفه کې به مخکي
او نه پرېږدو قول د زید ابن ثابت رضو. بخاری جلد 1 صفحه 324 رحمانی چاپ کی او حافظ فتح الباری جلد 3 صفحه 750 دریم جلد راوخ لکه فتح الباری زمون سره کم چاپ دی کتاب الحج کی جلد 3 صفحه 750 کی دی هغه ورته په دوه حدیث واوروله ابن عباس رضی الله عنه لکه چې راکنی په هغه ورته په دوه حدیث واورول دی ورته بیا وای لا نتابعك ابن عباس وانت تخالف زید صفحه نمبر 750 سره د دې چې هغه ورته سوا ورول سو بیا ورته سوي دا ګورې فتح الباری فقالت الانصار انصار صحابه ورته ویلا نتابعك ابن عباس وانت تخالف زید چې ته زمونږ د امام د مذهب خلاف ورته مخالفت کې مونږ د تا اتباع تقلید بالکل او مخکې راځي وقال فيه لا نتابعك اذا خالفت زید بن ثابت مونږ ستا خبره د سره منو نشته زید رضی الله مخالفت کې تقلید دي نه کو دا حدیث هم په نقل کړی دا ورسم فتح الباری زوی مناسب مدینه منوره والا مدینہ منورہ والا زید ابن ثابت کی تقلید شخصی کرتے تھے اور مکہ مکرمہ والا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے. مدینہ والے حج کے لیے آئے تھے اور ان کے ساتھ اپنا امام مجتہد نہیں تھے. اسی طرح ان کو مسئلہ پیش آیا, ان کو مسئلہ معلوم تھا کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے سنا تھا, لیکن مزید تسلی کے لیے ابن عباس کے پاس آئے. انہوں نے جواب دیا لیکن ابن عباس کا جواب زید سے جدا تھا. تو مدینہ والوں نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید, ہم آپ کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے کہ زید کا قول چھوڑ دے. اور روایت میں ہے کہ ابن عباس نے 1-2 حدیثیں بھی پیش کی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے امام مجتہد کے قول نہیں چھوڑتے. غیر مقلد ہم پر اعتراض کرتے ہیں, ہم ان کو حدیث پیش کرتے ہیں, اور یہ مقلد کہتے ہیں نہیں, ہم اپنے امام کے قول پر عمل کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. دیو عجیبه خبره ده و یرستاسو فقہ کې صحیح حدیث امراش خو مقلد به حدیث عمل نه کوي, امام قول باندې وکړي. نو ټیک ده دا خبره کنه, په دې کې څه اشکال دی؟ مقلد به دې په څه پوهېږي دا حدیث صحیح دی ضعیف دی, دا راجح دی مرجوح دی, دا ناسخ دی منسوخ دی, اقسام دلالت په دې څه پوهېږي هغه دا خو مجتهد کار دی. بیا به پرونی قصې نو چې حوات خارجيږي وایي په دې راودس نه دی مات شوی. شیخ حسن جان شهید رحمه الله ویل فرمایل ول زناور 2 میله د پوسکي واچي هغه زناور بیا وځي دی ودسته به دغه سي حالي وو. اس روایت سے 2 باتیں واضح ہوئی. نمبر 1 یہ کہ مدینہ والے زید کی تقلید شخصی کرتے تھے اور ان کے خلاف کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے. اور عمدۃ القاری کی تفصیل سے معلوم ہے کہ ابن عباس نے ان کو اپنے فتویٰ کے لیے 2 احادیث بھی سنائے. فتح الباری دواړو نه خام, اس کے باوجود ان کو زید پر اعتماد تھا. نمبر 2 ابن عباس نے بھی ان پر نشریہ نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ حضرت زید کی تقلید شخصی کرتے ہیں. تاسو کو د زید رنو تغییر یو کتدا ثابت شو. ابن عباس نو دیو ته نو تاسو د زید رنو تقلید شخصی کوي, دا شرک ته ظالمانو دا څه کوي. دی ورته ونه ویله دوی مغه ورته حدیث مورول بین منی هغه ور سره تقلید ده کنه. دلیل نمبر 2 روایت د نماز ابن جبل رضی الله تعالی عنہ مشهور حدیث ته په دې باب کې نبی علیہ السلام چې کله د یمن ته لګو ورته فرمایل کیف تقضی اذا ارز لك قضا, مازه چې مسله در تراشته په څه فیصله کې. قال اغزي بكتاب الله, فیصله وکم د الله په کتاب. قال فإن لم تجد في كتاب الله, کچرته بیان مو زی غیر په کتاب د الله کې. قال فبسنة رسول الله, فیصله وکم په سنت د نبی علیہ السلام. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, کدی کې بیان مو زی ولا في كتاب الله نه په کتاب د الله کې. قال اجتهد برأيي, زه په خپل رائے باندې اجتهاد کوم, ولا آلو او کوتاهی بنکم. فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم صدره, نبی رسول الله په سینې باندې په لاس دغه سی واله. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم لما يرضى. حمد دې پاکی د غزات لره چې توفیق ورکو رسول استازی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه خبرې چې په راضي شو. ابو داود جلد 159 حقانی چاپ کې دغه سیده حدیث غنو کتابونو نقل کړی دی. استدلال ما ته وګورئ. نبی علیہ السلام د تویل مسله په سکه دریم نمبر کې د ویل اجتهدو
زه په خپل رائے باندې نو چې کله معاذ رضی الله تعالی اجتهاد کوي او یمن ولا یمنی نو تاسو به اعتراض کوي و یره خبره به تقلید په ثبوت روان ده او تاسو اجتهاد پیش کوي نو ته ظالم بچي د معاذ رضی اجتهاد د چا لپاره کوو اهل یمن والا لپاره چا لپاره اهل یمن لپاره نو چې معاذ اجتهاد کې رضی الله یمن ولا یمنی نو دا څه شو تقلید شخصي شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې رایج دي الله پیغمبر په خوشاله شو غیر مقلد په خپش دا مقابله ده درېمه خبره ده د معاذ رضی الله نبی رسول الله دا ونویل معاذ خزان لا اهل لسان دي چې په قران سنت کې نه بیا مور خپل به اجتهاد کوي دا خو شرک دی ٹھیک شو په دې پوه شوي خو یو اعتراض به زمنن ځکه کې کېږي الکه دا خو درې اصول شو اجماع خو بګرانه لا نور ته رسول الله صم ژوند دی او دغه په زمانه کې اجماع نشي کېده اجماع د رسول الله د وفات نه وروسته کېده چې مخکې نشي کېده بل ته دا معلومه شو د رسول الله صم زمانه کې د مسلې معلومولو درې طریقې وي یو خلک نږدې و نبی له سم ته برای راس رابطه و نور لري او جکال کې وزل نمراتک کېدو د لرو خلکو کې دوه قسمه مجتهدین غیر مجتهدین مجتهد به اجتهاد کوي غیر مجتهد به مجتهد یو دلیل پیدا آیات شو حدیث شو په دې حدیث باندې اعتراض دی بنیادی و یره دا حدیث ضعیف دی ابو داود شته لګره واخله مناسب زه درته سند وایم و یره په دې سند کې مجهول راویان دي زمونږ ابو داود راواله خان تاسو ګورئ مناسب نوی طالبان ما پاسې تاسو ګورئ اعتراض حدیث ضعیف ته ځکه چې په دې کې اصحاب د معاذ رضی الله تعالی مجهول دي اساسیت به راوړی دلته کې دی ښا متعینم راوړی اساسیت هم راوړی مناسب راوړه تاسو طالبان خپل کتابونه راوړی ځان سره دا راوړه وته دا ته راوړه زګورې من دی بیرواړي جواب نمبر 1 جواب داده چې اصحاب د معاذ رجوم صحابه او جهالت یعنی احوال نه معلومه کېدل د صحابي د روایت ته نقصان نه رسي ٹھیک شو دا حدیث سند داده حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن حارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل دي تو غوري دا الفاظ دادي عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دی وای د معاذ رضی الله تعالی مخ کې من اصحاب معاذ ابن جبل من نو د اصحاب څوک دی پته نشته نو ګوره احوال نمونه د سره نه دی معلوم نو جهالت دراوی راغی نو تاسو دې کې ګور یو خو صحابي نه دی بلکې سدي اصحاب دی جمع ده سدي نو اول خو دا دلیل شو په دې باندې چې سند مضبوط دی یو کس دو درې نه دي ډیر شي دي دویم نمبر د اصحاب د چا دي معاذ رضی الله د چا دي نو په خپل باندې صحابه دي نو چې صحابي شو د اصول کې ویلي چې د صحابي احوال نامعلومه کېدل د روایت سند ته نقصان رسي دریم نمبر دا والا مخکې هغه 49 صفحه باندې وګورئ دی حدیث ته تلقی امت بالقبول شرف حاصل لے او قیدر چې کوم ضعیف روایت ته تلقی بالقبول شرف حاصل شي نو حدیث په منزله د متواتر ګرځي کما قال السقاوي في فتح المغيث وكذا اذا تلقت الامه الضعيفه بالقبول يؤمر به الصحيح حتى انه ينزل منزله المتواتر 120 نمبر 3 لاندې وګورئ د صحیح ګڼ سلور تعریفات دیو تعریف ادا ده والصحيح ما تلقت الامه بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح صحیح هغه دی حدیث هغه دی چې هغه امت قبول کړي اگر کراغه لپاره صحیح سند هم نوي دا علامه سیوطی وایي قال بعض من قبل الحديث بالصحه
حکم به لګولی شي په حدیث د صحت اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح چې د قبولیت سره پر تحصیل اگر چې صحیح سند ولنه تدریب الراوی سبب اثر هدي لپاره صحیح سند هم شته او دا څلور واړو ائمه مجتهدینو قبول کړی دی کنه امت قبول کړی دی کنه اعتراض په زید نمبر 4 ابن قیم نے امام زرقانی اعتراضات نقل کړي او دغه جوابات کوي لیکلي دي چې نماز رضی الله تعالی عنہ چې کوم اصحابونه د حدیث نقل لي پای کې یو راوی مجروح یا کذاب نشته حافظ ابن قیم خطیب بغدادي په حواله سره د دې حدیث بل سند نقل کړي ګوره په کوم د ابو داود په سند خو اعتراض راغی کنه سراغه نو حافظ ابن قیم د خطیب بغدادي په حواله سره بل سند د دې نقل کړي ان عبارتا ان عبد الرحمن ان معاذ ابن جبل دې ته ګورئ ان عبادتا عن عبد الرحمن عن معاذ ابن جبل تاسو ګورئ التر معاذ ابن جبل په اصحاب باندې اعتراض د معاذ ابن جبل په شاګردانو چې حالات نه معلوم دي نو دلته معاذ ابن جبل شاګرد څوک شو عبد الرحمن شو څوک شو وای څوک شو نو تعین دراوی وشو جهالت ختم شو تعین دراوی وشو جهالت او فرمای وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقه سند متصل له انقطاع نشته او سند معروف ته پس قراویانو سره لیکي چې د حدیث د تلقی امت بالقبول چې د حدیث د تلقی امت بالقبول د وجنه قابل استدلال دی اعلام الموقعین جلد 1 نمبر 175 استدلال ما مخي وایو مناسب دلیل نمبر مخي 3 روایت د ابو الاسود دیرین قال کان معاذ پیدام کولک روایت د ابو الاسود دیرین قال کان معاذ بالیمنی هو معاذ په یمن کې فرتفوا الی فی یهودین دته یو مسله یو يهودي مبارک را لماته چې وفات شو او ترکه او پرې خو دی هغه خن مسلمان رور ته پاتیو ولیر يهودي منډه مسلمان رور ته پاتې مسله څنګه ده میراث ولې شي کنه تاسو ویل دي مناسب مسلمان د کافر د مسلمان میرا وارث حدیث هم ویل دي کنه دسه جواب ورکو فقال معاذ فرمایل انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نه ان الاسلام یزيد ولا ينقص اسلام بغالب کیږي مغلوب کیږي بنه زیاته برازي کمه بنه راځي یعنی مسله سو کړل اجتهاد چې مسلمان خو د کافر نه وړي شي او کافر د مسلمان نه در د اجتهاد صحیح او غلط او بخبل سي صحابي ومنو دلیل مطالبه ونه کړه دورته به دلیل ونه وایو حتی چې صریح حدیث نه خلاف وو یہ بلو علی بیا تقلیدوں کو تقیت ویلے کی تقلیدی شخصی مستنامت جیل 530 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں ایسے حدیث اجتہاد استدلال کیا ہے جس کا موضوع میراث نہیں ہے اور یمن والوں نے یہ اجتہاد قبول کیا ہے انکار نہیں کیا اسی کو تقلید کہتے ہیں دلیل نمبر 4 روایت عن میمون الاودی قال قدم علينا معاذ دیوی راغ منت معاذ ابن جبل الیمن یمن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ ته د نبی رسول الله استاد راغی فقال میمون یودی وی سمعت تکبیر او ما ووري تکبیر دغه مال فجر سحر په بونس کې رجل نجس صوت سخت आवाज والا درون आवाज والا قال فلقيت محبتي عليه د محبت زما بزله کې راغی فما فارقت زنیم جدا شوی ردین حتی دفنته بالشام تر دې چې شام کې موږ د دفن کو میتن ثم نظرت دي الفاظ ته ګوري خان ثم نظرت الى فقه الناس دن رست بیا ما وکتا زیات فقيه د خلکو ته بعد ورستره دنه چې دنه رست بصابو کې لوی فقيه سوق دي فاتيت ابن مسعود زرالم ابن مسعود فلزمت حتى مات زپد پسې متصل شو ملازمه د وکړه تر دې چې د وفات شو ابو داود جلد 168 استاد ګوري دیوی لاول مار چا تقلید کو وای دچا چې وفات شو به می څوک لوی فقيه مو کته چې لوی فقيه څوک دی نو بیا رالم چا پسې ملازمه دغه می اختیار لدغه تقلید میکو او الى افقه الناس باقي صریح الفاظ موجود دي نو په یو وخت کې د یو فقيه مجتهد تقلید شورت تقلیدي شخصي ویل شي خو دی بیا وایره نو چې هغه وفات شو هغه تقلید پرې خو تاسو نه پرېږدئ نو موږ دغه وفات سره دغه مذهب
تدوین ونه شو تدوین نو دغه ذات تقلید خو نه کېدو بیا کنه دا شرف خو په دې امت کې الله دې سلور امامانو ته ورکړل چې دغوی د مذاهب تدوین شوی دی نو دغه تقلید کېدی شي د من نرست باب اذا اخر الامام الصلاه عن الوقت استدلال اس روایت میں میمون عودی کا یہ فرمان کے معاذ کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت بڑا فقیقون ہے یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اول معاذ ہو کہ مسعود کے ساتھ ملازمہ اختیار کرنا ان سے فقہ مسائل کے معلوم کرنے کے لیے تھا لہٰذا جب معاذ زندہ تھے ان کی تقلید شخصی کرتے تھے ان کے وفات کے بعد ابن مسعود کی تقلید شخصی کرتے تھے تو ایک وقت میں ایک فقیر کا تقلید اپنے اوپر لازم کرنا یہ تقلید شخصی کی واضح دلیل ہے نظیر ہے اعتراض ما وایو دلیل نمبر 5 مناسب دا نور دلایل هم دي مخکې تاسو لاړ شئ بس دا به مزید پرېږدو ښه صفحه نمبر 55 ته لاړ شئ پیدا کو دلیل نمبر 10 روایت دے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حكم الحاکم کله چې یو حاکم فیصله وکړي قاضي فیصله وکړي فاجتهد حکم حاکم چې مجتهد وي پس اجتهاد وکړي کله چې فیصله کوي فیصله حاکم پس اجتهاد وکړي فاصاب حق ته ورسېدو فله اجران دغه لپاره دوه اجر دي واذا حكم او کله چې فیصله کوي فاجتهد پس اجتهاد وکړي ثم اخطا به خطا شي فله اجر دغه لپاره یو اجر دی حق ته ورسېدو مجتهد دوه اجر خطا شو یو اجر مسلم جلد 276 ترمذی بخاری نسائی ابو داود ګورئ مجتهد چې اجتهاد وکړي حق ته ورسېږي دوه اجر یو په اجتهاد یو حق ته رسېدو او چې خطا شي هم دقه سی اجر غیر مجتهد ته صورت مقلد ته ملاویږي چاته مخکې اعتراض جواب ویم خو یاد بساتئ دا حدیث په باره د مجتهد کې دی د غیر مجتهد باره کې که غیر مجتهد اجتهاد وکړو حق ته ورسېدو بیا ګناهګار دی بیا هم لاندې وګورئ اعتراض دویم اعتراض کې دی وای مونږ هم اجتهاد کوو مونږ ته هم دوه اجره ملاویږي ورنه یو جواب مذکوره والا حدیث امام نووي رحم الله لیکل کوي اجتهاد د هر کس او ناکس کار نه دی قال العلماء علماء ویلي دي اجمع المسلمون اجماع کړی د مسلمانانو علی ان هذا الحديث چې بشک دا حدیث فی حاکم عالم په بار د هغه حاکم عالم کړي چې اهل للحکم چې هغه اهل وي د حکم د پاره فإن أصابك دي اجتهادو کو حق تورسي ودر پر دوا اجر دي او که خطا شو یو اجر دي قالوا دا علماء وي فاما من ليس باهل للحكم هرغه څوک چې نه اهل فیصله د اجتهاد فلا يحل له الحكم هغه لپاره فیصله اجتهاد جایز نه لري فإن حكم فلا اجر له بل هو آثم کرا غیر مجتهد ولګیدو اجر ته اجتهاد وکړو حق ته ومر رسیدو بیا هم ګناهګار دی بیا هم څه دی صفه ولو مسلم کا امام نووی جلد څوم جلد 76 جلد نمبر 1 ته زما په خیال یا دوه ګورئ بیا استدلال امام نووی رحمہ اللہ اس عبارت سے معلوم ہے کہ اس مجتہد کو ایک یا دو اجر ملے گا جو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو دوسرا شخص جو مجتہد نہیں ہے اجتہاد کرتا ہے اگر حق کو پہنچ گیا بھی گناہگار ہے مثال ګورئ مثال دې دی یو ډاکټر صاحب دی کنه هغه هسپتال کې اپریشن کوي که هغه نه مریض مړ شو نو تنخواه خپله ملاویږي که نه او که پرایویټ هم درله کوي پیسې درنه اول جمع کوي په مرګ دستخط هم درنه اخلي او که اوس مناسب و عادل مولا پاسېدو بې پیسو یې درله اپریشن کوو فی سبیل الله مړه اپریشن پرېږدو د انجکشن یې درته کوله او دا سړی په ګنټه دوه کې مړ شو نو څوک یې پرېږدي اول خو حکومت نه پرېږدي ورته پلار ستا سره سرټیفیکټ شته ډپلوما ډګري شته نشته تا انجکشن ولې والا د کلو ګریز ډاکټران دي د ایم بي بي سانو نه ښه دي خټیټ په هر څه پوهېږي شل کاله تجربې دي کله چې اپریشن شروع شي سره دا دوايانو چوت تا ته چا ویلي ستاسو ډپلوما شته نو ته مجتهد وې چې تا په اجتهاد کوو
چې مجتهد نه وي ته چا وي چې اجتهاد کوه دا تاسو به قانون کتلی یو سړی ګاډی چلی وسکیډنټ شو بل کس ورسره مړ شو ډریور ژوندی و نو که د ډریور سره لیسنس و خو بیا دا جرم قابل ضمانت دی جیل نه به راوځي که لیسنس ورسره نه و دا ناقابل ضمانت ته ټول عمر به پروت دي تاسو لیسنس نه و ته ګاډي ته ولې کېناسته سړی مړ کو ته مجتهد نه وې تا ولې اجتهاد کوو تا خلک تباه کوله ټول عمر جهنمیان دي د ارامیان خو اجماع الامت مناسب اصل په دې مسله د اجماع څلور مذاهب څه دي متفق دي څه دي مونږ ویلو چې څلور مذاهب چې په هر فن کې د فن والا اجماع معتبر ده بس د بل څه اختلاف ورسره معتبر هغې له اعتبار نشته ګورئ څلور امامانو د فقه تدوین کړی دی څه کړی دی دا تدوین د دې دپاره چې خلک په دې عمل وکړي نو خلک چې د هغوی په فقه باندې عمل کوي دا د هغوی تقلید دی نو څلور واړه امامان مجتهدین د امید لپاره په تقلید باندې متفق دي سمې شوه ورسېدی د یو څو حوالجات ضمناً وایو نمبر 1 حضرت امام شاولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الامت اجتماعت علی ان یعتمدوا علی امت اجماع کړی دا چې اعتماد وکړي په سلف باندې په معرفت الشریعت یو يقد الجيد في احکام التقلید نمبر 2 في احکام الاجتهاد والتقلید نمبر 2 دوسری جگہ فرماتے ہیں ولما اندرست او هر کله چې ختم شوي مذاهب الحق حق مذاهب الا هذه الاربع مگر دا څلور دا پاتې دي کان اتباعها اتباعا للسواد العظم نو وی به اتباع د اتباع د سواد اعظم د مسلمانانو د جماعت والخروج عنها خروجا عن السواد العظم او دین خروج د بر سواد اعظم مسلمانانو د جماعت نه وتل يقد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد صفحه 19 مقدمه ابن خلدون جلد 4 صفحه 169 الاشباه والنظائر صفحه 124 حجة الله البالغه جلد 2 صفحه 248 نمبر 3 تیسری جگہ فرماتے ہیں لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابه الى ان ظهر ځکه چې خلک همیشه د زمانه د صحابو نه تر دې پورې چې ظاهر شو مذاهب اربعه الى ان ظهرت المذاهب الاربعه يقلدون تقلید وکړو خلق من دغه چا اتفق من غیر نکیر بغیر د نکیر نه من احدین د یو کس د انکار نه بغیر یو تبر انکار خدا سي کس چې انکار له اعتبار وي از شاخه تای کو تو غیر مقلد نه وي صحیح مسلمان وي یو صحیح مسلمان انکار نه دی کړو ولو کان ذلک باطلا لن کرو کچر در تقلید باطل وي نو به خو یو چا انکار کړو معتبر سړی کنه يقد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد صفحه 16 نمبر 4 اسی طرح فرماتے ہیں وكانوا يقلدون في كثير په دې عبارت کې دا ثابتای چې یاره د تقلید صرف د ابوبکر او عمر نو رضی الله عنه د نورم شوی دی وکانو د صحابه يقلدون في كثير من المسائل چې تقلید به کو ډیرو مسایلو کې غیرهما سوا د ابوبکر او عمر رضی الله عنه بخلاف قولهما په خلاف د اجتهاد دی ولم ينكر على ذلك احد فكان اجماعا على ما قلنا او انکار نه دی کړی په دې باندې هیڅ بس دا اجماع شو په هغه باندې چې مونږ ویلو يقد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد صفحه 35 نمبر 5 ملا جیون رحمه الله فرماتے ہیں قد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربعه وكذا لا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا يخالف السلور ده جائز ده واجب ده دین علاوه بل چا جائز نه ده تفسیرات احمدیہ صفحہ 346 نمبر 6 علامہ ابن قیم رحمه الله فرماتے ہیں ومن خالف الائمه الاربعه فهو مخالف للاجماع نه اجماع مخالف ده څوک چې سلور مذاهب اختلاف الاشباه والنظائر صفحه 13 نمبر 7 قاضی ثنا الله پانیپتی رحمه الله کا قول ہے فان اهل السنه والجماعه قد افترقوا بعد القرن الثلاثه او الاربعه على اربعه المذاهب قد انعقد الاجماع فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول من يخالف كلهم وقد قال الله ومن يشاقق الرسول تفسیر مذهبی جلد 2 صفحہ 64 سورہ ال عمران نمبر 8 امام نووی اما الاجتهاد المطلق فلما امام نووي فرمای اما الاجتهاد المطلق فقالوا د علماء امامان ویل دي چې مطلق اجتهاد ختمه بالائمه الاربعه ده ختم شوی په ائمه اربعه حتى اوجبوا تر دې چې واجب ګرځول دي تقلیدا واحدا تقلید د یو کس من هؤلاء د سلورونو روزه صفحه 15 نمبر 9 شاه صاحب رحمه الله فرماتے ہیں فالمذهب للمجتهدين سرا مذهب د مجتهدینو دا یو راز دی الهمه الله العلماء چې الله علماء ته زړونو کې وراچولې او جماعهم علیه
او جمع کړي دي دیو پاغي باندې من حيث يشعرون او لا يشعرون کدي پويږي نه پويږي دا علما شعوري غیر شعوري ټول په دې راځم دي الانصاف في بيان اسباب الاختلاف او بس مناسب د غیر مقلدینو دعوی ته ور دي چې پوری مختصرا تاسو ته د تفصيلات ذکر شو ادینه پس راځو ردیو دعوی ته د دیو د جواب داو باندې موږ تفصیلی بحث کلام په سیف المناظر کې کړی دی تفصیلی حواله مل نقل کړی دلته اجمالا زویمه مطالعه د پر تاسو به تل رجوع وکړئ ان شاء الله توجه وکړئ ته دې له وقفه ورکې کنه لګیدلې وای یو جهاد مونږ وایو دویم دروغ ترازو مختصرا وایو مونږ ویلو دا مسله زو جهتین نه هر فریق مدعی هم دی او اولنې تعریف تاسو ویلو المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التقليد نو تقلید ته غیر مقلد شرک وي دغه حکم شرعي د ثابتولو ذمہ داری هغه اخلي بدعت او ارسه چورته وي جایز ناجایز لاندې موږ اقسام ویلو دویم موږ میزان ویلو المدعی من اذا ترک ترک مونږ کړه وجوب دا پرېږ دي جګړه نه ختميږي هغه ورته شرک وي دریم المدعی من يخالف الظاهر هغه مدعی دی خالص المدعی ما يثبت امرا زائدا کما غوي دي ټیک شو پرونم ویلو په دې باب کې توجه وکړئ د دیو کتابونو لس قسم احکامات لیکلي يهوديت ورته ویلې نصرانيت ویلې شرک ویلې کفر ویلې بدعت ویلې حرام ویلې خو مناظره میدان ته جراشي التبین لیکي داشه ته مړ کنه لیکي ځکه به ثابت اول ګران ویلته نو الته بس تاسو اول بحث د دې سره په شرک چې شرک دی کنه دی کفر دی کنه بس دغه مرو وایا د چې ډیر راټینګ کې مجبوره کې ویره بدعت ده ورته به بدعت برسته خبره کو شرک دی کنه بس دغه مرو کوي چې دی خو ولیک کوي چې نه دی ولیک شرک نه دی بس دیو بلیک یاره بس د تقلید ثبوت نشته ده نو تورته د حکم شرعي نشو کنه موږ مدعي تعریف وایو المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم چې حکم شرعي ثابت دی حکم شرعي جایز نه جایز لاندې د اقسام دي کې ولګوا داوا مونږ ویلا الدعوه ما يشتمل على الحكم المقصود ما يشتمل على الحكم نو حکم مقصودی خو دې کې نشته ثبوت دغه منطقي احکامات دي او زما استاد باس به شرعي مسله کې د شرعي حکم مراد ده نو په دې کې وراتینګوي ٹھیک شو شرک دی کنه بس مناسب ده وای شرک کفر دی ولیک نه دی ولیک دې ته ګوري غیر مقرن بعضی وای نه مجتهد تقلید د امید لپاره شرک دی بعضی وای کفر دی بعضی وای يهودونه سوارو صفت دی بعضی وای بدعت دی حواله جات تفصیلا سیف المناظر کې وګورئ دلته وای حواله نمبر 1 تحقیق السدید صفحہ 69 شیخ امین اللہ شرک کیا ہے اسی طرح تقلید حقیقت صفحہ 277 یہود و نصارہ کی صفت ہے نمبر 3 تقلید شرک کا ایک شاخ ہے فتاوی صنائیت جلد 12 صفحہ 63 نمبر 4 جلد 1 صفحہ 63 نمبر 4 مقلد کہلانے والا اسلام سے خارج ہے استبداد التقلید صفحہ 35 اور کہتے ہیں مقلد ایمان سے خارج ہوتا ہے نعوذ بالله نمبر 5 شپې زمون کتابونه وګورئ سال لرته به ایمان وایو نمبر 5 تقلید شخصی عین ضلالت و گمراہی ہے نعوذ باللہ جناگڑی خطبات و خدمات صفحہ 34 نمبر 6 تقلید شرک امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے صفحہ 8 نوٹ یہ بات یاد رکھیے توجه تاسو په دې باب کې تنقیحات کوي غوي نه دیغه دومره ولي کې تقلید ثابت نه لري بدعت تاسو سره کلی کلی شوی نه لیکي کلی کلی ورته ګوري نمبر 1 تقلید شرک دی کې بدعت یا اول نمبر ته تقلید شرک کفر دی کنه بس ته عمره ولیک نو دیو بدرته بدعت ولیک نو ته ورته بیا دویمه تنقیح تقلید شرک دی کې بدعت تقلید شرک دی کا بدعت نمبر 3 شرک او بدعت یو څه دی کې جدا جدا څوک چې شرک ته بدعت وای یا بدعت ته شرک وای دا غوي څه حکم دی نمبر 5 په کوم مسایلو کې تقلید شرک یا بدعت ده تعین بکې مون خو باس په اجتهادي مسایلو کې ده کنه څه کې ده نمبر 5 تقلید د مجتهد د لپاره بدعت ده کې غیر مجتهد د لپاره
नंबर 7 د چا تقلید بدعت تیرے مسلمان کرے کافر. نمبر 8 تقلید شخصی شرک دی که مطلق تقلید شرک دی. نمبر 9 صرف د امام اعظم ابو حنیفه تقلید شرک دی که د نور مجتهدینو هم شرک دی. نمبر 10 څوک چې په مسایل اجتهادي وو کې تقلید ته واجب وي د هغوی څه حکم دی؟ نمبر 11 تقلید او اتباع یو څیز دی که جدا جدا؟ وشو د دې یو تنقیح جواب به اخلي مونږ په تخصص کې تفصیل سره ویلې ده. دینه مخکې راشي تاسو سبا نمبر 60 زه طریقه کار د غوی د دلایل او جواباتو درخې مخه تفصیل نه کوم توجه وکړئ. ګوري بعض زمونږ سو بعض د اجتهادي مسایلو کې بس کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد د تقلید نو دیو به مغه خی چې د غیر په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید شرک یا کفر یا حرام دی د داوی مطابق. په دې باب کې اول نمبر دلایل چې دیو پیش کې اتباع ولایتونه چې څومره په قران مجید کې راغلي نه هلس دا ټول راجمع کوي نه هلس آیتونه د راوي دلایل د مستقل مشترک به وي جوابات به وي. صحیح ده سیف المناظر کې موږ ترتیب سره غستې دي کې وګورئ دا چون کې املایي دغه زما پښتو ډاري ګردو ته کړی نو دې کې ډېرې غلطیاں هم دي ګډوډ پکې دي. اتباع ولا څومره آیتونه چې دي مثلا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل چې دوی ته اتباع کوي دا څه نازل کړی الله قالوا وای دیو بل نتبعوا ما الفینا علی ابانا بلکې تابعداري کوم دا چې به مونږ ته مونږ پاګې باندې پلان نه کې خپل یا بل زیرازي واذا قيل لهم اتبعوا قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علی ابانا یا بل زیرازي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. وای ګوره امام ونی په ما سي والله کې داخل دی کنه بالکل قرآن وی مې کوي تقلید خبره ختمه. د دې مضمون اتنه آیاتونه دي د دې مضمون وای کنه هغه ټول راجمه کېدل د ټولو نه جوابات وکړو. ٹھیک شو اول جوابدار مناظرانه طریقې سره ګوري ما ته ګوري تاسو خو ویلو چې تقلید او اتباع جدا جدا سيزونه دي نو دلته اوس د تقلید پرد کې اتباع ولا آیاتونه ولې پیش کوي خپل خبره درنه ولې هیر شو. نمبر 2 مناظره میدان کې دی بدعت نمبر لفظ نه لیکي و تاسو لیکلیو چې تقلید بدعت ده نو کدا آیاتونه واقعي د تقلید پرد کې شي خو په دې سره به کفر ثابتېږي په دې سره ثابت شو کفر ثابت شو نو به تاسو دا غینه څه جواب کوئ. دریم جواب داده توجه دریم جواب داده په دې آیاتونو کې بعضی ځګونو کې اجمال دی بعضی ځګونو کې تفصیل دی. هغه اجمال او تفصیل داده په خپل آیاتونو وضاحت کوي اول دیو د کم پلار نه کې تقلید کوو اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیء ولا دیو چې کم پلار نه کې پس روانو یو خو مشرکانو بل کما عقلو او مونږ چې بچا پس روانو سلور ائمه هغه مجتهدین مو مؤمنان مسلمانان مو لہذا دا پاغوی پیټ کول د خارجیت سو شو درې شو. سلورم نمبر په دې آیاتونو کې د تقلید مذموم رد دی د تقلید محمود رد په دې آیاتونو کې د تقلید مذموم رد دی د تقلید محمود رد کني په آیاتونو کې نصوص کې به ټکراو راولي کني په نصوص کې به ځکه دلته سوی ولا تتبعوا من دون اولیاء نما سي والله اتباع او مخکې آیات تیر شو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم نه واتبع سبیل من اناب الیه نو منیبین الله په ما سي والله کې داخل دي کنه قران وای کوي تقلید نو کړه مضموم او محمود ولا قصه ونه منی د قران په آیتونو کې بسره شي ټکراو راشي. پنځم جواب داده تاسو ویلو تقلید شخصي شرک دی سم ویلو او آیتونه ورټول اولو کان آباؤهم
څومره آیتونه چې دي ټول د جمع صيغې راغلي د څه د شخصیت ته په کوم بنیاد کې شپږم نمبر تاسو چې امام ابو حنیفه تقلید شرط دی موږ هم په داو کې زور لګاو دلته موږ ته امام ابو حنیفه مولا نو مخې تکړه شي کې نه شي خو دې نو دا به هاتی کې دان کانی کو او دکانی کو وم نمبر جواب داده مجتهد مونږ بخاری حدیث وایو مجتهد چې ختم شي په صورت د خطا کې ورته نو کم پلار نیکه چې دی ورپسې روانو کاوی خطا شوی نه وي د اجر ملاو شوی کې جهنم ته بزي نو دا به څومره ظلم کوي چې په دې باندې پټ کوي دغه رنګي مناسب نه لس جوابات تغي جوړيږي په دې آیاتونو کې د مشرکینو د هغه تقلید رد دی چې اگر خپل مشرانو په غلط لار روانو بهرحال لس جوابات ما سیف المناظر کی تفصیل سره لیکلي دي هغه به ترتیب وارو ګورئ ان شاء الله ٹھیک ده نوټس ته ګورئ جواب دلته تقلیدی مضمون تردید دی وایلک जवाब यहाँ पर तकलीदी मजमूम की तकलीद है तकलीद महमूद की नहीं है अगर ये फ़र्क मान नहीं लिया जाए तो फिर नुसूस में तारुज़ आ जाएगा इसलिए यहाँ पर इरशाद बागी ताला है वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया और सूरह लुक़मान में है वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया अल-आया हालांकि मुनीबीन इलल्लाह भी मा सिवल्लाह में दाखिल है नंबर 2 इन आयत में बाज़ जगह पर इजमाल है बाज़ जगह तफसीली है कि ये लोग जिन आबा व अजदाद की तकलीद इत्तिबा करते थे वो गुमराह मुशरिकीन व बेअक़ल थे और जो आबा व अजदाद हिदायत पर हो तो उनकी ताबेदारी तकलीद ऐनी ईमान है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम और इसहाक इसी तरह हम जिनकी पैरवी करते हैं वो ऐसे यानी गुमराह व मुशरिकीन नहीं है नंबर 3 मज़कूरा आयत में बुनियादी अक़ाइद का बयान है नंबर 1 तौहीद यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं कि एक अल्लाह ही हमारा आबा अजदाद के तो बहुत खुदा थे तो वो कहते हैं कि हम आपकी तौहीद वाली बात इत्तिबा नहीं करते बल नत्तबिउ मा वजदना नंबर 2 की सालत में इत्तिबा न करते थे नंबर 3 क़यामत में आप अलैहिस्सलाम की बात न सुनते इत्तिबा न करते थे नंबर 2 दूसरा वसवसा डबल तरीक़ा कार وګورئ اتخذوا اخبارهم ورهبانهم نیولیو دیو اخبار خپل او رهبان خپل پیران او مشایخ اربابا من دون الله خدایان سوا د الله نه وی حضرت علی رضی الله نبی له سامنے تاسو کو الله رسول مو خدایان نو جوړ کړي نبی علیہ السلام ورته جواب ورکو وی هغه چې بستاسو د پرسه حلال ول تاسو به حلال ګڼل او سبه حرام ول تاسو به حرام ګڼل او دقه معنا د اربابا من دون الله جواب توجه وکړي هغه لس جوابات راوخلئ دلته پیټ کړئ یاد شو یاره تاسو د شخصي رزد کوو او دلته تاسو احبارهم و رهبانهم د جمعي صيغې دي تاسو ویلو بدعت دی که دغه شي نو دینه خو بیا کفر ثابت شي دلته اجتهادي مسایلو تفصیل نشته وغیره وغیره لس جوابات لس پلس پیټ کړئ دلته ٹھیک شو وای کړه دویم اصولی جواب امام ابو حنیفه شافعی مالک احمد رحمهم الله شارحین دی په حاصر شارعین پاین سره شریعت جوړو نه بلکې شرح کول لہذا دا پیتونه ما پیټ کوي کفر مکه وي خارجيانو دویم جواب داده مونږ تاسو کو امام ابو حنیفه رحمه الله شافعی مالک احمد رحمهم الله مسلمانانو کې کافران دیو موي مسلمانانو نو چې مسلمانان به موږ مسلمانان یو کوم کافر یو به غم کافر دي نعوذ بالله فتوا لګوي ځکه سوال دا دی هغه د ځان نه سسیز حلال او حرام او کله الله حلال کړده حرام کړده موږ تر خو دا که تاسو وایي چې ځان نه سسیز حلال او حرام او نو زموږ نه مخ کې بیا کافر شو ځکه حلت حرمت هغه لاس کې واغستو نو موږ په کافر شو موږ نه مخ کې بیا کافر شوی بیا او که تاسو وایي چې ځان نه سن نه دي حلال کړي حرام کړي بیا خو هغه مونږ تر خو لغم منلې مونږ ولې کافر شو ٹھیک شو دا ور سره دوه جوابات نور ملګری په دې ورسېدای مخکې درې موسوسه زدا خود مرغټه موسوسه نه دینه تیر زوای دغه ویل ک تیسرا وسوسه जवाब है مړه تیسرا وسوسه روایت है कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युqallidunna जुलन इन आमन व इन कफर हदीस जवाब यहाँ ईमानियात में कुफर मुराद है ईमानियात की तकलीद है कुफर ना है तकलीद मुराद है दे मोंग ने قائلون सल्लल्लाहु में कुफर मुराद नहीं है नंबर 4 चौथा वसवसा وما اتاكم الرسول اجدر کی تاسو ته رسول فخذوه پس ونی سی عمل وکي وما اوغس نهاكم چې من کی تاسو انو دا غین فن ته بس منشي نو جوابات بیا راوړي دلته ولګوي البته دلته ورته وایا اے ملاسم دلته ورته وایا قران حدیث ذکر شو
پیشامده مسایلو کې قرآن مجتهد تر اجتهاد حکم کوي، غیر مجتهد تر مجتهد دا غیر مقلد نه مني. مونږ من غیر مقلد قرآن او حدیث وی اصول سودی غیر مقلد وی زه نه منم. هلکه ومنه هدایت کنه ظالمانو. او امام چې د شارح دی د الله او د رسول له قول شرح کوي چې کوم اجتهادي مسایل لہذا د پغوی ما پټ کوا. जवाब यह है कि इमाम साहिब शारे है न कि शारे, और हमने पहले बयान किया है कि तकलीद का मतलब यह है कि माहिर शरीयत के रहनुमाई में कुरान और हदीस पर अमल करना, तो हम मज़कूर आयत के खिलाफ नहीं करते हैं. नंबर 5 पांचवा वसवसा دی وایو دوه وسوسې دي دلته توجه وکړئ. ما ته یو غیر مقلد ټلیفون وکړو وایي زه به درته ثابتوم چې امام منیفر رحمه الله تقلید نه منع کړې ده او ته به ثابتې چې هغه خپل تقلید حکم کړی دی. ما ورسره ګپ غونتې ولګو په ټلیفون. ما ورته مړه امام صاحب تا غونتې قمقل سړی نه و چې ګډې وډې خبرې کوي. ما ته وایي دا قمقلتوب خبر دي. ما ورته لاو وایي دې کې سر د قمقلتوب. ما ورته ګوره یو مجتهد دی، یو ډاکټر دی، 40 پروفیسران یې راجمع کړل، غټ محنت یې وکړو، 73,000 نسخې تیارې کړې، د هغې نه بې ګڼې دوايانې په لکونو جوړې شوې. اوس مجتهد ډاکټر ته خلک وایي دوايانې مارکیټ ته رالې، وایي ما ته وښیه مناسب په کومه دوایي لیکلي دي ډاکټر صاحب زما دا دوایي تاسو استعمال کړئ. یا هغه ډاکټر په اخره کې وایي زما دا دوايانې مه استعمالوئ. دا به قمقل نه وي؟ نو ما ورته دا خو د قمقل سړي علامت دی. اخر کې هغه زمانه دوايانې مې استعمالوي. نو دا جوړولې سره لپاره نو ګورئ د سلورو ائمو چې تدوین د فقه کړی دی د سره لپاره کړی چې خلک په دې نو چې موږ د هغوی په اجتهادي مسایلو کې د هغوی په فقه عمل کوو، موږ مقلدین شو، هغوی امامان شو. نو دا دعوت شو که نه؟ دا څه شو؟ او دویم نمبر هغوی چې منع کړي ده د خپل مجتهدین شاګردان منع کړي دي. تاسو خپل اجتهاد کوئ، ما ورته یې نه یو منع کړي. ما ورته یې که منع کولو نو د فقه تدوین یې سره لپاره کوو. पांचवा वसवसा ये गैर मुकल्लिदीन का बड़ा वसवसा है कि उन अइम्मा किराम ने मना किया कि हमारे तकलीद न करो. जवाब इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अइम्मा का मना करना अपनी तकलीद से ये उन लोगों के लिए था जो खुद मुजतहिद हो. मनउल अइम्मत यानी तकलीद इन्नमा हुwa fi हक़ القادر على أخذ الأحكام यानी الأدلة. फतावा इब्न तैमिया जिल्द 2 सफ़ा 203. इसी तरह हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा जिल्द 1 सफ़ा 155. शाह वलीउल्लाह قديم جلد 1 صفحة 444. چٹا وسوسه ويرى امام سبو اذا سهل حديث فهو مذهبي. زما قول له حدیث نه خلاف راغی په دیواله ولا نو لکه دا خو خپل مذهب باندې اعتماد اوسه کې خبره کوي. اوس دغه څنګه چې شاخې تاخیر پسې دغه قول له حدیث سره ګوري. ډاکټر نسخه وسوک چک کوي داغه نه غټ ډاکټر داغه نه دغه څنګه چې اوس د ډاکټر چمه نسخه په چمه ارشي کې نو د امام ابو حنیفه رحمه الله نسخه امام شافعي نشي چې کوله دغه نه کچ مجتهد دی وړو کې دغه نه غټ مجتهد خایا ته چې اوس را پاسې کې ته چې کې نو د قیامت علامت دی چې نه اهل را پاسې او د اهل نسخه چې کوي مخکې 64. وما وسوسه सातवां वसवसा ये है कि इमाम साहिब ने कहा फरमाया है कि मेरा तकलीफ का मैं जवाब वो खोखा तदवीन द फिक़्ह. इमाम साहिब से मुख्तलिफ रिवायत से ये बात मिलती है कि आमी पर मुजतहिद का तकलीफ ज़रूरी है, बाकी ये कि कोई अपना नाम नहीं लेता है कि मेरा तकलीद करो. हवाला इज़ा कान अल-मुफ्ती हाज़िहि सिफ़ा فعلى العام تقليد وإن كان المفتي أخطأ في ذلك ولا معتبر لغيره. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة وابن رستم عن محمد وبشير بن الوليد عن أبي يوسف. كفاية شغل الهداية كتاب الصوم. نمبر 2 على العام الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه أي معرفة الأحاديث. هداية جلد 1 صفحة 226. باب ما يوجب القضاء. مناسب ما نور تفصیل و توجه دیو یو غټه وسوسه دا کوي په تقلید باندې څه اشکالات لیکي را لګي. مناسب شور بنه کوي توجه کې ز سوالات اشکالات وي ويره د سلور مذاهب سره دین سلور ټکړې شو ورته په سلور مذاهب سره الله د امت د خانه جنگي نه بچو سلور ټکړې شوی نه دي. صحابه زمانه کې حافظ ابن قیم لیکلي 136 نه زیات مجتهدینو دا غوي په مرګ سره مذاهب ختم شو تدوین ونه شو. الله دې سلور ائمه ته شرف ورکو چې دې د مذاهب تدوین وشو نو د غنو مذاهبونه په سلور راځم شو او بیا تاسو وایي کدي سلور مذاهب تدوین نه وي شوی نن سبا هر سړی ځان نه پلارو بیا اوس په یو قاضي کلی کې پیښور کې 1 لک جمعتونه دي
امامانو ته ویل چې نوې مسله ده ځئ سبا له پکې اجتهاد وکړئ نو سهار له به د هر مولا مذهب جدا جدا وي په دې یو قاضي کلي کې به زمونږ یو نیم سل مذهبونه وي او بیا به یو مولا بل پسې ټوپک او ډانګې راغستی بل به بل پسې نو دا خو الله امت سره احسان وکړو نو الله د امت د خانجنګۍ نه د خانجنګي به کې غیر مقلدین خپلو کې څومره اختلاف دی وګورئ غیر مقلدین کې متضاد فتوی غیر مقلدین کې خانجنګي د مختلف کتابونه په اوس راغلي دي صرف په تراویح کې 15 زیات مذهبونه دي یو ویلاس په منځ کې پرېږدي بل وی تړي به څومره مذهبونه دي په ځان نه د حلال او حرام اختلاف ته کفر او اسلام اختلاف یې خپل منځ کې زموږ ځای کې دا تیر کال دوه تراویح کړي تیر کال ورته کسلور کوي کدو کوي بس څوک ورته سلور کوي څوک ورته دوی کوي قصه خپل خوخي مذهبونه دي دویم اعتراض کوي ویره تاسو وایي د سلور وړه مذاهب حق دي موږ بالکل حق دي ویره چې سلور وړه حق دي په سلور وړو باندې عمل مو کوي چې سلور وړه حق دي په سلور وړو باندې عمل مو کوي نور ته حق سلور وړه منم عمل امام ونیفر رحم الله په مذهب کو د حق منلو د پر دا ضروري نه چې عمل په سلور وړو کې تاسو ګورئ ټول انبیا حق دي کنه نو څه په ټولو به عمل کې د نوح علیه السلام په شریعت کې خپل خور سره نکاح جایز او حق منئ کنه وایي کنه عمل په وکړه د یوسف علیه السلام شریعت کې سجدي تعظیم غیر الله ته جایز زموږ دي جایز ده حق یې ګڼئ کنه وایي که سجده پته دی ولګي د حق منلو لپاره دا ضروري نه چې عمل وکړي مولا کړي صبر مولا فرمایي ماته وایي سلور ولا مذاهب حق دي مارته لا وایي سلور ولا حق دي به تاسو په یو عمل کوي نو د دین درې حصے درنه پاتې شوي نو ما ورته وایي چې دا وړه قاریان چې د قران قراتونه مشهور دي دا وړه حق دي ماته یاو ما ورته ته ټول عمر د یو قاری په قران تلاوت باندې قران په لولې ستشپږی سو ثواب د قران نه محروم ای نو ماته وایي نه دا و طریقې دا و قراتونه د قران لوستو و طریقې چې په کومه لولې د پوره قران ته اجر ملوي وای ما ورته چې د سلور مذاهب د په دین او شریعت باندې په اجتهادي مسایلو کې د عمل کولو سلور طریقې دي چې په کوم یو د عمل لوکو پوره شریعت اجر ملوي بیا وای ویرا په دې کې حلال او حرام اختلاف ته سوق نورته په ټول انبیو کې د حلال او حرام اختلاف ټول حق نو مولا کړي سره مولا فرمایي ما ته وای چې کله حلال او حرام اختلاف وو ولته د ناسخ منسوخ فرق هم دی وای ما ورته چې دلته د راجح مرجوح فرق دی وای ما ته چلته د زماني اختلاف دی یو زمانه کې یو بلکې بلو وای ما ورته دلته د علاقو فرق دی یو علاقه کې یو شته بل نشته خبر ختمه وای بیا ما ته وای چې مونږ سه دین د مکه مدینه نه راغله د کوفه نه راغله دی وای ما ورته چې مدینه وای ما ورته چې قران د مکه مدینه نه راغله د کوفه نه راغله دی قران کوم ځای نازلو مکه مکرمه دی خو په ما اعتراض کې چې کوفه په امام پسې روانه نو قران خو تر کوفه د امام قاری اسیم کوفه فقرت لولې د مکه مدینه امام دی ولې پرېخه هل ته قوم شته دا ټول چې په زول وسوسې وي به زه وایو ويره تاسو په قاعده کې چا تقلید کوي او په مسایلو کې امام حنیفه تقلید کوي او په قاعده کې امام منصور ماتوریدی او ابو الحسن اشعری رحمهم الله رضی الله عنه کوي امام سب عقیده نه ورتله عقیده صحیح نه و نو الزامي جواب تم ورته وایا وته چې په حدیثو کې امام بخاری تقلید کوي په قران کې ورینه کې قران کې قاری اسم کوفی فسه ولې رواني امام بخاری له قران نه ورتلو ما هو جوابكم فهو جواب دویم دادا ورته په قاعده کې تقلید نه کیږي جاهل بچیا حق تقلید په اجتهادي مسایلو کې کیږي نو قاعده کې خو اجتهاد لره دخل نشته اجتهادي مسائل ظنیات دي عقاید قطعیات دي البته امام منصور ماتوریدی او اشعری صاحب ته نسبت کو په قاعده کې څه کو تقلید نه کو لکه څنګه چې بری قراتونو کې نسبت کو چاته قاری اسم کوفی ته ويره دا نسبت امام منیفر مولا ته ولې نه کوي ځکه نه کو چې بارچان الله جدا جدا خدمت غسته تدوین د عقایدو جمع د عقایدو د دې دوه بزرګانو کړی دا ځکه د دیو په زمانه کې معتزله و غیره فتنې راپورته شوې د عقل په بنیاد باندې هغه زموږ عقاید ټارګټ وګرځول
نو دا بزرګان ولګېده چې د سلفونو کوم عقاید په تواتر سره نقل او غیر جمع کړه عقلي نقلي دلایل به بیان کړو د دیو د دلایل ورته وکړو نسبت شو دیو ته دیو ام اقا قاید راغستی دي کوم چې امام ولی فرای مولا وغیره نه نقلو د پسو واسطو سره شاګردان دي دیو دا غوی مقلدین دي لهدا اعتراض به زید یو بل خبره ده اوس کې څوک وایي چې امام بخاری رحمه الله کوم قراتونه نقل کوي کوم حدیث نقل کوي دا دغه قارسیم کوفی وغیره نو تر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قران ولینل ولې چې قارسیم کوفی ولې نو ته ورته قما قلب بچي دیو ام اقا قران نقل کړي کوم چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقلو بل نه نقل کړ ٹھیک شو